بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه مې ومنئ ملګرو. نن در سره د شعر په اړه د خبرو هغه زړه سلسله لږ وړاندې بیایم. شعر د جمالیاتو برخه ده. جمالیات څه شی دی؟ جمالیات د فلسفې برخه ده. فلسفه څه شی دی؟ فلسفه د فلو او صوفیا یعنی د عقل په لټون کې په زیار کې په تلاش کې عقل سره مینه چې کومه ده د دې معنی ده. د فلسفې څو څانګې دي. بیا اپیسټیمالوجي دا علمیات نومیږي چې علم څنګه ترلاسه کولی شو، علم داخل کې دی که نه خارج نه بهر نه، ډېر تیریز دي دې کې. میټافیزکس دی، مابعد الطبیعت، دا د فلسفې بل لوی خاخ دی. دې کې د حقیقت تلاش کوو چې حقیقت څه شی دی، مطلق حقیقت، الټیمیټ ریالټي څه شی دی، هغه د هغې لټون مابعد الطبیعت دی. او بل ایکزیالوجي دی، ډېره غټه برخه ده د فلسفې. هغې ته مونږ اقدار وایو. دا ایکزیالوجي هغه علم دی چې پکې قدرونه څېړل کېږي، د قدرونو په باره کې علم. نو درې بنیادي څانګې دي د ایکزیالوجي. یوه منطق ده چې د خبرو علم دی، بله اخلاق ده چې د کارونو علم دی، اعمال ښه دي که بد دي، دغه دوه د دې ویلیوز دي، اقدار دي. د خبرو د علم اقدار چې کوم دي هغه دروغ او رښتیا او سم او ناسم دي. دغه راز د ایکزیالوجي درېمه برخه جمالیات دي. جمالیات د څیزونو علم دی. څیزونه یا ښایسته یا بدرنګه. د دې اقدار چې کوم دي یا ښایسته او بدرنګه دي. شاعري د جمالیاتو برخه ده. او جمالیات انساني خاصه د انساني فطرت دی. انسان چې پیدا شي، ماشوم تاسو به لیدلی وي، دله خبرې نه وي زده. دی چې کومې فیصلې کوي نو دغه فیصلې خو په منطق نه دی ولاړې، ځکه چې منطق خدای په ژبه کې زده کوي. دغه فیصلې په اخلاق هم نه دی ولاړ. اخلاق خدای زده کوي، لکه لا په ښه بد دی نه پوهېږي. اخلاق هم په ژبه کې او په لکه ولس نه زده کوي. ولس دغه هر څه ورزده کوي، منطق ورزده کوي، اخلاق ورزده کوي، خو جمالیات د کې خپلي دا پیدایشي وي په انسان کې، دا ان بورن دي. شاعري چې کومه ده دا د جمالیاتو برخه ده. او جمالیات ډېر اساسي څیز دی د انسان د علم چې څونه بنیاد باندې کم نور علم ودرېږي، هغه بنیاد یې جمالیات دی. لکه ماشوم چې پیدا شي د سره جمالیات وي، د دغه جمالیاتو په اساس دی بیا اخلاقیات او منطق. منطق کې ساینسونه دي لکه بایولوژي، آرکیالوجي، داسې زوالوجي، تیالوجي. دا لوجي چې څه کې راځي د دې مقصد هم لاجیک دی. دا څونه علمونه ساینسونه چې کوم دي دا د لاجیک په بنیاد ولاړ دي. اخلاق د عمل علم دی، ایتکس چې نومیږي. دا ماشوم زده کوي، خو جمالیات خپلي. جمالیات د زده کولو حاجت نه. ماشوم خپله چې کومې فیصلې کوي هغه جمالیاتي فیصلې. لکه ماشوم چا سره غېږه کې یو کس ته ور ټوپ کوي چې ما دې واخلي په غېږه کې، بل کس چې غېږه کې اخلي ترې نه ځان راټول کړي، هغه ته نه ورځي. دا جمالیاتي فیصله ده. ځکه منطق او اخلاق خدای له نه پوهېږي، نه یې زده. نو شاعري چې کومه ده د دې تعلق جمالیاتو سره دی، اخلاقیاتو سره نه دی. د دې تعلق منطق سره نه دی. دا جمالیات دي. هیله د پوه شوي به چې جمالیات څه ته وایي. اوس به شاعرۍ ته راشو. شاعري چې کومه ده دا لکه ما تیر ویډیو کې درته ویلي چې دا عادي عامو خبرو نه پورته یو څو لیشتې یو څو ګزه پورته یو شی دی. دا دنیا ډېر شاعران تاسو به لوستي وي، لولی به یې. د دوی لکه زه به جرنالستانو سره مثال درکړم. یوه پیښه وشوه، جرنالستان په منډه وي، غواړي چې زر تر زره دغه خبر ترلاسه کړي او خپل چینل یا خپل میډیا سنټر ته یوسي او د ټولو نه وړاندې دی دغه خبر وړاندې کړي، پیښ کړي.
شاعران ادیبان دغسې نه کوي. هغوی یو خبر یو واقعه یوه پیښه وویني، هغه ځان سره زړه کې سټور کړي، هغې سره خپل جذبات او احساسات دا په میاشتو په کلونو ور اضافه کوي اخر یو وخت راشي چې نور د کې نه ځایږي، دی راوباسي بهر یې کړي داسې یو دې ته ډیلیور وایي. ډیلیور مقصد چې لکه څنګه ماشوم زیږېږي داسې دا تخلیقي عمل دی. دغه تخلیقي عمل چې کوم دی دا بیا دایمي وي. اخبار یا خبر دا په دویمه ورځ څوک نه لولي بیا. لکه دلته بدامني وه، ټول وطن په بدامنۍ اخته و. کاروان صاحب شعر ولیکلو چې مارغان دې راشي زمونږ لپو کې دې ځالې وکړي، غر مو نختر نه لري کلی مو چنار نه لري. دا د یو جرنلیست خبر نه دی چې هغه سړی په دویمه ورځ بیا نه لولي. دا شعر به بیا لولي. دا چې خدای دې وکړي چې امن راشي، خدای دې وکړي چې دا وطن سي ډېر پورته لاړ شي، بیا به هم دا شعر ژوندی وي. دا حالات که بدل شول بیا به هم دا شعر ژوندی وي. ما شعر لیکلی چې زغره مې په خوب کې هم اغوستې وي، امن او امان رانه هیر شوی دی. دا د یو شاعر جمالیاتي اظهار دی. ځینې شاعران بیا شاعري داسې یو وسیله ګڼي د یو خاص مقصد دپاره، خو شاعري خپل ذات کې دننه یو مقصد دی. لکه که څوک یې د پیسو ګټلو وسیله ګڼي، څوک یې د خپل شهرت لپاره وسیله ګڼي، نو دا ښه نه کوي. د شاعرۍ قد قامت ډېر پورته دی. پېښور کې دغه ګنډې ماران به وو، دوی به په سیکل سواره وو، شاته به یې ګنډه وه او کوم بس به روان و، د هغې زنځیر به یې ونیو، د هغې شاته جنګله به یې ونیوه، نو هغه به بیا د بس په سپیډ روان شو. د هغه به خپل سپیډ نه و، دا خو خوښه به د بس وه چې داسې ځي، دی به داسې تلو چې داسې ځي، دی چې یا به ودرېدو دی به ودرېدو، دی په خپله خوښه بیا نه تلو. داسې ځینې شاعران هم د چا لمن رونیسي، د یوې نظریې د یوې بل څه، د هغې سپیډ تیز وي، دی ورسره تیز شي، د شهرت ډېر شي، دته خلکو له طرفه ورته داسې ستاینه او ډاډګیرنه ډېره ترلاسه کېږي. خو د نظریو ژوند دغه عمر نه وي، د شاعرۍ ژوند ډېر وي. بیا نظریې مړې شي، هغه نظریې چې مړې شي هغې سره تړلي شاعران هم مړه شي، بیا څوک نه لولي. د اخبار د خبر غوندې شي. د شاعرۍ موضوعات چې کوم دی دا لکه شاعر باید آزاد وي. شاعر باید خپل موضوعات په خپله راواخلي او هره موضوع چې راواخلي هغې ته داسې یو ټچ ورکړي چې هغه د زمانې د ګرفت نه، د زمانې د قید نه آزاد شي. دغه د شعر مقام دی. ځینې خلک بیا پخپو شاعري کوي، د شعر نه مخکې ځان رسوي. لکه زه وایم چې نه، خپل غزل پرېږده چې دی لاړ شي، خپل ټکی پرېږده چې دکې څونه زور دی چې دی تر کومه پورې تلی شي. ته په نورو وسیلو وړاندې مه بوځه. ته که په ډرامه کې شهرت لري، ته که په سیاست کې شهرت لري، ته که یو ډېر لوی تاجر یې هلته شهرت لري، ته که په ساینس کې شهرت لري، استه بیل شهرت دی او د شعر شهرت دی بیل شهرت دی. دغه شهرت سره دا شهرت مه تړه، ځکه د شعر نقد چې کوم دی د هغې اساس شهرت نه دی، د هغې اساس زور دی. یو شعر سړی د لمنې نه راونیسي، یو شعر چې سړی ووري هغه کې دننه د توړ پوړ یو عمل شروع شي، څه پکې مات رامات کړي داسې، نه پوهېږم څنګه یې ووایم. دغه ښه شعر وي، دغه جمالیاتي رنګ لري. یوه عادي موضوع یو شاعر د جمالیاتو په اساس داسې خوندوره کړي چې هغې ته دوام ورکړي. دغه شاعري ده زما په خیال. تر بله موضوع پورې په لوی الله سپارم. د الله په امان د ځان خیال ساتئ، چاپیره د خپلو خپلوانو د دنیا د ټولو انسانانو خیال ساتئ.